جهاد فرض عین دی ځکه چې د اسلامي خاورو ازادي تللې ده خاورې غصب شوي دي فلسطین غصب دی بخارا غصب دی ترکستان غصب دی اندلس غصب دی په مشرق په مغرب کې زموږ خاورې غصب دي نه تنها زموږ سابقه خاورې غصب شوي دي بلکې اوس هم جشنونه کوي هغه په خپل ملک کې د خپل سیاست اختیار نه لري هغوی په خپل ملک کې د خپل فوج اختیار نه لري هغوی په خپل ملک کې د خپل قضا او د خپل قانون د جج اختیار نه لري هغوی په خپل ملک کې د خپل استخباراتو د اجنسۍ اختیار نه لري هغوی په خپل ملک کې د یوه سړي ته د پناه ورکولو او د ساتلو اختیار نه لري هغوی مظلوم دي هغوی مجبور دي چې دغې فوج ټول د امریکې په امر باندې وچلېږي او که چېرته دا ازادي صحیح وای که چېرته دا ازادي صحیح وای نو پاکستان ولې د شپه خپله د امریکې دپاره غیر قانوني غیر مشروع جنګ د پاکستان د مصالحو خلاف کوله پاکستان مشیت د جنګ په خلاف خراب شو د پاکستان اقتصاد خراب شو د پاکستان سیاست خراب شو د پاکستان فوج نړیوالی شو سیاسي حیثیت بینالي حیثیت د پاکستان ځکه ولوېده دا ټول د بش او د امریکې د ګټو په خاطر باندې سابق میډیا یوه حواله وه د امریکې تیارو 36,000 فلایټه د پاکستان د خاورې نه په افغانستان باندې بمونه فلایټه کړي 36,000 فلایټه د امریکې فوجونو د پاکستان د خاورې نه په افغانستان باندې تجاوز کړی دی دا سابق احصایه وه چې اوس احصایه به ډېره زیاته وي د پاکستان خلک زه یقین لرم چې نه یې ملیشه غواړي چې د افغانستان سره جنګ وکړي فوج نه سیاسي پارټۍ دا غواړي چې د افغانستان سره په جنګ کې وي او نه عوام غواړي چې د افغانستان سره په جنګ کې وي دا د پاکستان ایرپورټونه او بیسونه ولې د امریکې د تیارو دپاره دا ټول هوایي اډې وګرځېدلې چې ستاسو د ایرپورټونو نه په مونږ باندې بمونه ولوېدل کاشکې بې طرفه به پاتې وای چې نه ستا سره یم نه د هغې سره یم خو ستا د ایرپورټ نه په ما باندې بم لګي د امریکې اوس ټول رسن په 115% ټول فوجي عسکري او غیر عسکري نظامي او غیر نظامي ضروریات یې ټول د پاکستان د کراچۍ د لار نه په تورخم باندې راځي او هلته په مونږ باندې بمونه اچول کېږي ټول بمونه چې د افغانانو کورونه ړنګوي ټول بمونه چې زموږ جوماتونه ورانوي ټول بمونه چې زموږ مظلومان وژني دا بمونه ستاسو په خاوره تېرېږي د دې بمونو او د دې ټرکونو او د دې ټیلرو سکیورټي تا ساتلې ده که د پاکستان قبایل یې که افریدا یې که فوجي یې که ملیشه یې د دې امریکایانو د کانواییو سکیورټي تا ساتلې ده ستا په خاوره باندې د راځي زما په سر باندې بمونه لګوي او عجیبه دا ده ما په یو بیان کې ولوستل په میډیا کې چې ټولې تیارې فلایټونه چې امریکې د پاکستان د خاور نه کړي دي هغې تیل د پاکستان اچولي دي او امریکې د دغې تیلو بیه بېرته پاکستان ته نه ده ورکړې په اخبار کې چې که امریکا د خپلو دغه کانټینرو چې د پاکستان په خاوره باندې تېرېږي د دې ټکس پاکستان ته ورکړه د دې ټکس پیسې د پاکستان امریکې د ټولو کومکونو چې مشرف ته ورکړې ټوله زیاتې کېږي دا ټول مال په پاکستان باندې بې ټکسه تېرېږي عجیبه دا ده چې افغانستان دا روزه شوی چې افغانستان توړه نه پرېږدو باجوړ ته تللی وم هلته پټک اچولو ما د چې شو پټک دی افغانستان توړه نه پرېږدو ما ولې وړه نه ورته پرېږدی د امریکانو ته ورځي ما عجیبه دا ده چې امریکانو ته خو تاسو وسله او بمونه په تورخم باندې ور پرېږدئ دا وړه ولې ته بندوئ وړه پې بندوئ او بمونه ورته خوشي کوئ وسلې ورته خوشي کوئ دا وړه امریکانو ته ورځي د دې لېږل ناروا دي او هلته چې امریکانو ته ټول رشن او ټول شی ورځي او ستاسو په خاوره ورځي ټکس یې نه ترې اخلئ دومره خو معامله وکړئ چې افغانانو ته دا وړه بې ټکسه ورکړه خیر که امریکانو ته وسله بې ټکسه لګئ هغه مونږ ته خو وړه بې ټکسه راکړئ مونږ ته څه چې صوبه سرحد ته یې نه ورکوي بې ټکسه خو امریکایانو ټول رشن بې ټکسه تېرېږي دا ټول رشن بې ټکسه تېرېږي تاسو ودرېږئ چې څومره ګاډي دي څومره کانټینر دي او څومره مال دي او د دې ټکس څومره روپۍ کېږي یو چا د تجزیه لیکلې وه که دا ټکس پاکستان ته اخیستی وای پاکستان دې ته محتاج نه وه چې د امریکې نه کومک وغواړي ولې به د پاکستان اقتصاد نه خرابېږي
د امریکې شی بې ټکسه دي تیل د پاکستان اچوي فوج د پاکستان مړ کېږي ملیشه د پاکستان مړه کېږي وینې د پاکستان تویږي طالب پکې د مجاهدو نه مړ کېږي او ګټه یې امریکا اخلي واه واه زنده باد پاکستان جشن ازادي مبارک دغه ازادي ده جشن ازادي مبارک او چې ورته ووایې چې ولې دا کار کوې په دې کې خو پاکستان تاسو تباه کوئ افغانستان خو تباه کړه خیر کوم کله دا پاکستان ولې تباه کوئ دا خو د اسلام کور دی موږ خو په دې هم زړه سوځي دا خو زموږ د هجرت کور دی زما 15 کاله په دې وطن کې شوي دي مړي هم دلته ښخ شوي دي که تاسو هر څه راته غیر ملکي ووایئ د دې خاورې دفاع په ما باندې فرض ده که په پاکستان باندې هندوان حمله وکړه د هندوانو په خلاف جنگ په مهاجرو باندې فرض عین دی که نه دی اسلام یې فرض وي سیاست نه چې د پاکستان د دفاع جنگ په ما باندې فرض عین وي ته نن څنګه ما ته په پاکستان کې غیر ملکي وایې د دې خاورې د دفاع جنگ په ما فرض عین دی چې ویې نه کوم دوزخ ته ځه زما او ته راته پکې غیر ملکي وایې مصطلحات انګریزانو راته جوړ کړي دا ټول اصطلاحات چې دي دا ټرمینالوژي چې موږ ته پاتې ده دا د انګریز ټرمینالوژي ده ازادۍ ډیفینیشن تعریف